په لغمان ولایت کې بزګران څنګه د حاصلاتو خبر ورکوي خو ترڅنګ له حکومت غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې ورته کوچلي ګامونه پورته کړي. دا نو داسې بخت طالع خبره ده که نه، دا حاصلات کله هغه شي داسې برابر شي مارکیټ ښیي نو یو څه غریبي کېږي او کله لکه سږ کال مارکیټ خراب دی. دوی دغه راز زیاتوي چې په بازارونو کې د کیمیاوي سرو او تخمونو بیې د پام وړ لوړې شوي دي. دغه بزګران له حکومت څخه غواړي چې له دوی سره د کیمیاوي سرو، کوډ، اصلاح شوو تخمونو او د کرنیزو ځمکو او حاصلاتو د ناروغیو لپاره د درملو په ورکولو کې ورسره مرستې وکړي. غواړو چې یو د دې سبزیجات یو ښه مارکیټ اول جوړ شي. غیر د دې نه دا تخمانه موږ ته ډېر ګرانه ولېږي. یو خورد تخم 15,000 6,000 4,000 هله دا د رومیانو په خورد په حساب 10,000 نه زیات راځي. د پسرلي پر راتګ د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د بزګرۍ اړوند کارونه په لنډمهالې توګه زیاتیږي خو دوی غواړي چې افغان حکومت باید دوی ته د دایمي کارونو زمینه برابره کړي. دا وګورئ زمونږ کاروبار یې چې 2 میاشتې نور به وسي، دا 15-20 کسان ټول به وزګار شي، ټول به کورو کې به وي، یو هم نور کار به نه. دغه ټول کسان چې تاسو ګورئ دغه یې 1 میاشت یا 2 میاشتې نور به دې کار وکړي، دا ګندنه نور درېږي، بعد له هغه نه دا نور نه ځي او دې کار نه خوشحاله سو. بس ګوله ښه ده ګزاره کېږي او پرده مردم کېږي. پې پیدا کوو نو 200 هم جوړېږي، 250 هم جوړېږي، 300 هم جوړېږي. داسې وخت دی چې بیخي که مخچوټي وکړو کار نه وي مثال. بلخوا د لغمان ولایت چارواکي او د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې دوی تیر کال هم له بزګرانو سره مرستې کړې وي او زیاتوي چې سږ کال هم د دوی ستونزو ته په کتو به په دغه ولایت کې بزګرانو ته کیمیاوي سري، اصلاح شوي تخمونه او د ناروغیو ضد درمل وویشل شي. نو بزګرانو ته تقریبا من خو یو ډاډ ورکو چې په وخت کې موږ رسیدګي یو د پورته کړې ده. په هغه وخت کې طوفانونه، سیلابونه چې راغلل موږ هغه وخت کې ورسره مرستې کومکونه هم کړي دي. نو همدغسې او دنه علاوه موږ بزګرانو ته همدغسې زراعتي تخمونه هم ورکړي دي، پارو سره هم ورته ورکړې ده او همدغسې بیا هم تصمیم لرو چې کومکونه هم مرستې ورسره وکړو انشاءالله. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت تل په دې هڅه کې دی چې د خپلو هیوادوالو ته په دې برخو کې لکه د کرنې میکانیزه کول او دغه رقم د اصلاح شوي تخمونو ترویجول او د سردخانو جوړول په دې برخه کې خدمات وړاندې کړي او په همدې تکل باندې سږ کال د 1402 کال د بودیجې کې مودې شامل ته ځای هم ورکړی دی او دغه رقم په دغه اوس روان پسرلي لپاره 4,000 ټنه اصلاح شوي تخمونه هم د هېواد په 14 ولایتونو کې ویشلي دي او د دې ترڅنګ د 50,000 سره تر 60,000 ټنه پورې کودي کیمیاوي هم ویشلي دي هېوادوالو ته او لا نور هم په دې برخه کې کوشش کوي چې هېوادوالو ته نور خدمات هم وړاندې کړي. د افغانستان په ختیځ کې لغمان هغه ولایت دی چې تر ډیره پکې تازه سبزی کرل کیږي چې د ګاونډیو ولایتونو ترڅنګ پلازمینې کابل ته هم راوړل کیږي او دلته ترې خلک په لویه پیمانه ګټه اخلي.